الله تعالی فرمایي په هغه وخت کې چې د چا عمل نامه د هغه په لاس کې ورکړی شي، هغه به ووایي: هی وګورئ ولولئ زما عمل نامه. ما یقین درلود چې خامخا به له خپل حساب سره مخامخ کیدونکی یم. نو دغه شخص به د نعمتونو نه ډک په خوشحاله ژوند کې وي، په لوړ مقامي جنت کې چې د هغه د میوو وږي به راکاږه وي. دغه راز خلکو ته به وویل شي: په خوند سره خورئ څکئ د خپلو هغو کړو مکافات چې تاسې په تیرو شوو ورځو په دنیا کې کړي دي. او د چا چې عمل نامه د هغه په چپ لاس کې ورکړی شي، هغه به ووایي: ای کاش ما ته زما عمل نامه نه وای راکړی شوی، او زه پوهېدلی نه وای چې زما حساب څه دی. کاش چې زما هغه مرګ چې په دنیا کې راغلی و فیصله کوونکی، یعنې پای ته رسیدونکی وای. نن زما مال ما ته هیڅ په کار رانغی، زما پادشاهي له منځه لاړه. امر به وشي دی ونیسئ او د ده په غاړه کې طوق واچوئ، بیا یې دوزخ ته داخل کړئ، بیا دی په 80 ګزه اوږده زنځیر وتړئ. د نه پر لوی او لوړ الله باندې ایمان راوړه او نه یې مسکین ته د خواړو ورکولو هڅه ونه کوله.